اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې تورپیکۍ ګلزار څخه خفه شوه چې ولې داسې کارونه کوي چې شورا خفه کیږي. خو ګلزار وویل چې د میدان جوړول د دوی حق دی او خپل حق یې غوښتی. اوس به دا واورو چې د زړور خان ناروغي تر کومه ځایه ورسېده. زړور خانه زویا، دا ستا ټوکی خو ښه نه شو که نه؟ دا درته څنګه پیدا شو؟ ته خو چې د کور نه تللې روغ جوړ وې. مورې بس د الله تعالی په لار کې دا تکلیفونه شته. ټوکی راته د تبلیغ په وخت کې پیدا شو، خو ماشاءالله د تبلیغ جومات دومره خوندور جومات وي چې زه صفت نشم بیانولی. زموږ د تبلیغ په ډله کې 2-3 تنه خارجیان مو او د خپل وطن خلک مو. نو ځکه دې پکې دومره ډېر وخت تېر که زړه دې پکې لګېدلی او موږ درته نه یادېدو. مورې د الله تعالی قدرت دی چې په دې لاره کې د سړي زړه غواړي چې ډېر وخت تېر کړي. او رښتیا په یو ځای کې ډېره غټه اجتماع وه. دا مخلوق د خدای تعالی راټولو، د افغانستان خلک پکې وو، د خارجي ملکونو خلک پکې وو. یعنې د هر ځای نه ورته خلک راځي؟ خو مورې د هر ځای خلک راځي ورته. خو زویا چې د دومره ځایونو نه خلک راتله ورته، کوم ډاکټر نیم به هم پکې و که نه چې تا ته ټوکی پیدا شوی و؟ تا به یې لږ غم کړی و. اوس خدای مکه دا ټوکی دې چېرته ډېر نه شي. مورې د الله تعالی په لار کې دا تکلیفونه شته. الله تعالی به مې ښه کړي، ډاکټر ته حاجت نشته، بس معمولی تکلیف دی، ما ته منظور دی. زویا خو زموږ تا سره سودا ده که نه چې ټول دنه د ټوکي په وجه نفرت کوي. وایم چې ډاکټر ته لاړ شي نو د دې خلکو خولې به ټپې شي، بهانه به یې ورکه شي چې خدای مکه ته ناروغی. ماشومانو ځوانانو، تاسې ما ته دا ووایه چې په ګلولي باندې مو کار ولې بند کړی دی؟ انجینر صاحب، کار هم پې ځکه بند کړی چې تاسو وعده کړې وه چې شورا به اول زموږ د لوبو میدان جوړي او بیا به نور ځایونه، خو تاسو د لوبو میدان په ځای پرېښودو. اول هم خپل غم وکړو. عبید جانه، دا چې موږ د شورا دپاره ودانۍ جوړول لا مخکې کړل نو دا زموږ مجبوریت دی، او بیا مونږ خو خدای مکه ستاسې د میدان جوړېدو نه سترګې نه دي پټې کړي. فرید لالا، نو ستاسو څه مجبوریت دی؟ مجبوریت خو زمونږ دی چې د لوبو میدان نه لرو. داسې ځای نشته چې موږ پکې سمې لوبې وکړو. دا منم در سره، ستاسې خبره سمه ده چې د لوبو لپاره ستاسې اوس ځای مناسب نه دی، خو بیا د شورا وداني ځکه ضرور ده چې زمونږ ډېر کارونه به له دې سره منظم شي. مثلا د یو چا د شورا سره کار پیدا کیږي نو دغه معلوم ځای ته به راځي چې ځای نه وي موږ پسې به چېرته ګرځي. دغه شان د امن د کمیټې خبره ده، د سربند ځمکو خبره ده، داسې نور هم ډېرې خبرې دي. بس چې دا ځای څنګه جوړ شو سمدستي ستاسې د میدان غم خورو. نه انجینر صاحب، داسې در سره نه منو. اول زموږ د لوبو د میدان خبره وه، د شورا د ځای جوړېدل خبره خو وروسته راغلې ده. اول باید د لوبو میدان جوړ شي. آفرین عبیده، ستا په خبره باندې زه خوشحاله شوم چې تاسې د خپل حق غوښتنه په ډېر ښه شان کولی شئ. زه خو وایم چې انشاءالله چې ستاسې په شان ځوانان ولرو نو زموږ د شورا راتلونکی به هم ښیي، ځکه په راتلونکي کې دا شورا هم دا تاسې ته پاتې کېږي، تاسې به د شورا غړي هستئ. خو اوس د میدان خبره ده فرید لالا، د میدان سره څه کوئ؟ راته یې جوړوئ او که نه؟ ولې نه، خامخا یې درته جوړوو. دا چې تاسې دومره ټینګار کوئ نو هم به د میدان کار شروع کړو او هم به د شورا د دفتر، مطلب دواړه کارونه به له خیره سره په یو ځای کېږي. د عابد پلاره، شورا خو هغه دی اخر هم ستا په طرف شوه. ما درته نه ویله چې شورا تا ځان ته نه پرېږدي، د ورور خلاف فیصله وشوه. نو اوس وایم چې د عابد د واده خبره مخکې بوځو.
څنګه مخکې بوځي ته اوس زما نم ورختای هغه کڼې بلا سره به څه کوم شورا خو فیصله وکړه خو کڼه بلا یې چېرته مني چې د ولور خبره یې واورېده نو غونډې یې پرېښوده او لاړ وتښتېده. نو ته څه وې چې شورا به یې همداسې پرېږدي چې نه یې مني نو جریمه به ترې اخلي که د جریمې خبره نه ده شوې؟ ولې نه د جرمې خبره شوې خو خدای خبر شه که هغه الماس اورېدلي ځکه چې هغه هېڅکله د خپل تاوان خبره نه اوري. چې نه یې اوري بیا یې خبرول پکار دي. زه خو ویمه چې پسې ورشه او خبره ورسره وکړه. زه ولې ورشم ما ته خیر تا ته خو ما هغه ورځې مو ویلې چې دا خبره به نوره شورا سپینۍ شورا زه نه بس شورا پوه شو کاري چې فیصله ورباندې عملي کوي او که نه خو زه به هم د شورا نه تر هغې پورې نه کښېنم تر څو چې ما ته خبره نه یې سپینه کړي او د عابد واده ته یې لاره نه یې برابره کړي. سمه ده نو دا دې م ښه وویله او تا سره خو هسې عزت لري هسې نه چې د سوچنده ور غوښتنه ونه کړي. ما ځان د غمه خلاص که د خپل بام اور مې د بل په بام ور واچولې نو شورا پوه شه الماس پوه شه او فیصلې. شکر الحمدلله. سنګینې خدای دې وبخه دا لوښي در ټول کا. ډوډۍ دې بس ده نوره نه خورې؟ بس ډېر خوند یې وکړه. هسې سنګینې یوه خبره مې زړه ته راغله. ما ویل چې کاش د زړور خان په تبلیغ کې پاتې شوی وې. موږ غاټه څاوه وکړه چې راومغوښته. وی ولې شکر دی چې راغې خو مخکې یوه سرزوري کوله بدماشو او اوس بله سرزوري کوي. ته وګوره چې ټول ورته لګیا دي چې لاړ شه معایناتو ته دي او هغه یو غږ کوي چې نه بس وایي چې الله تعالی به مې ښه کړي. بېشکه چې الله تعالی ښه کوونکی دی خو وسیله خو غواړي که نه. زه خواره تاسو هم څوک په یوه کې نه پرېږدئ. پخوا چې بدماشو هم دې بدې راتله او اوس در باندې داسې بد لګېږي. شکر وباسه چې زوی دې په خپل دین باندې ټینګ ولاړ دی. اوس په دې کې هم نه پرېږدې؟ ولې نه پرېږدمه زه یې پرېږدمه خو همدغه اسلام موږ ته وایي که نه چې کله ناروغ شي ډاکټر ته لاړ شه تداوي دې وکړه. سرزوري په کار نه ده. ته اوس وګوره هر وخت ټوخېږي او د ځان علاج نه کوي. هغه وایي ځکه د ځان علاج نه کوم چې ما ته دا تکلیف د خدای په لار کې پیدا شوی او بیا چې د خدای په لاره لاړ شمه نو ښه به شمه. هی دی کمکلتوب دی کمکلتوب. ناروغان ډاکټر ته ځي. ما غټ عالمان لیدلی دي چې څنګه ناروغه شي ځان ډاکټر ته رسوي خو دا خپله سرزوري کوي. سره د دې چې په دې هم پوهېږي د کلي ټول خلک تیزان ساتي ستړي مشي هم ورسره نه کوي په همدې خاطر چې هسې نه چې کرونا ورته لګېدلي. بس پرېږدئ چې هغه وایي ما ته تکلیف نشته دی نو تاسو ته ولې دی؟ موږ سره یې غم دی که نه دا د کرونا مرض نه دی. دا ګوره همداسې عادي نیول نه دي پکار. خدای مکه ډېره غټه بلا به ترې جوړه شي. ښه مطلب شه اوس وایه چې څه به کوو. د کوچیانو په لمسون کې ته ناکام شوې د ماشومانو په میدان کې ته ناکام شوې. شورا لګیا ده خپل ځان ته دفتر هم جوړوي او د ماشومانو په میدان هم کار روان دی. نه پوهېږم چې ته د شورا اپوزیسیون یې او که هغوی ته مشورې ورکوې. ملک صاحب که رښتیا درته ووایم نو ما خو په خپل ځان باندې شپه او ورځ یوه کړې ده چې زه دې خلکو ته خنډونه پیدا کړم خو څه وکړم د بلا زامن دي. زه ورته خنډونه پیدا کوم او دوی ورته د حل لاره بس خبره رانه اخوا دې خوا شي. ښه نو بیا زما په مخ کې لاپې ونه کړې چې زه دا کوم او هغه کوم. د دې نه خو ښه دا ده چې زه په خپله میدان ته شم. که نور هېڅ هم نه وي خبره خو هم د کاڼي کرښه ده. تا خو څوک په خروار لیټۍ کې هم نه مني. نه ملک صاحب داسې مه وایه. بس ته داسې وکړه چې ما ته لږ وخت راکړه چې زه ورباندې لږ فکر وکړم چې شورا ته بل کوم داسې دام کېدم
چې زمونږ خبره ورباندې زوروره شي. مطلب شه داسې ډېر وختونه تا ته درکول شوه خو هېڅ دې مو ونه کړه. دومره پیسې او مصرفونه چې ما په بل چا کړي وای نو اوس به د شورا یو غړم په دې کلي کې نه و، خو یو ته یې نو لا پې دې شته او د کار دې درک نه لګي. ملک صاحب ما خو درته وویل که نه، بس ته داسې وکړه چې ما ته لږ وخت راکړه او لږ صبر راته وکړه. ته ګوره چې دا شورا درته په ګونډو کوم که نه، که په ګونډو مې نه کړله بیا نو ستا خوښه چې څه کې هغه وکړه. سمه ده دا وروستی ظلم تا ته صبر. ګوره مطلب شه زه په هېڅ شي نه خفه کېږم، نه په پیسو نه په پټي نه په جایداد، خو په دې ډېر خفه کېږم چې ملک بهادر راځي او شورا سره کینی. د ملک بهادر هر ځل راتګ ما ته پاره مرګ دی مرګ. خو څه وکړم چې ډېر بې وسه شوی یم. بلا دې واخلم ملک صاحب، خدای دې مه بې وسه کوه. زه به درته غم وکړم د تل لپاره. تا ته خو معلومه ده چې زما نوم مطلب شاه دی. مطلب شاه او مطلب شاه د ژرندې د پلونو د من نه د غنمو دانه روغه راوباسي روغه. نو دا کارونه ورته لا څه شی دي؟ الماس خانه تا ګوره ښه ونه کړل چې د شورا غونډه دې پرېښودله او همداسې ترې را روان شولې. وران شومه؟ چا سره وران شومه؟ زه خو چا سره وران نه یم، خدای فضل دی. سردار اکا بې ځایه به ګوره ما پسې خبرې نه کوئ، مرګړی غوږ دې دی وا دې اورېدو. د ورانېدو خبره نه کومه، ویمه چې تا ښه ونه کړه چې د شورا غونډه دې په ځای پرېښوده او را روان شولې. ښه نو هغې غونډې ته به نو زه څنګه ایثار شوی وی نو زه تیوې وې وخه یوه خبره پکې زما په ګټه نه وه، ټولې زما په تاوان خبرې کېدې. ملګری غوږ دې دی وا دې اورېدو. بس چې چا به م خبره کوله که نه هماغه د عجبګل طرفداری به یې کولو. نو خو ستا خبرې ته هم خلکو غوږ نیوه که نه. ګوره د ولور خبره وشوله چې 100,000 افغانۍ به ولور شي، ته به دا 100,000 افغانۍ ولور واخلي. دا خو ستا په ګټه وه که نه؟ نه 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 خدای دې وبخه. ګوره سردار اکا دا خبره خو بیخي زما په ګټه نه ده. څنګه زما په ګټه ده؟ زه تیویه وه نه مې په ګټه ده او نه ورسره منمه. ولې ومنم وی؟ ګوره که ته چېرته د شورا فیصله ونه مني او انکار ترې وکړي نو جرمه به شي. هی د بغمې خو مه ویوه، ویمه په زړه مې داسې داسې بغمې ورته ولاړې دي دې خلکو ته. درته یو خبره وکړمه ګوره ښه فکر پرې وکړه، ډېره ناروا کوې ډېره ناروا. زه خو ښه په رواج او په دود و دستور باندې ښه پوهېږم او پرې روان یم. الماس خانه زه نه وایم چې تا دود دستور مات کړی دی، خو کومه فیصله چې شورا وکړه دا هم مناسبه ده. وایم انکار ترې مه کوه، هسې نه چې جرمه دې کي جریمه. ښه ولې داسې خواره ده ما چې لور ورکړې ده که نه ملګري غوږ دې دی وا دې اورېدو. د شورا د فیصلې نه مې مخکې ورکړې ده او دا شورا فیصلې میصلې چې دي که نه دا هغه چا دپاره دي چې شورا د فیصلې نه وروسته خپلویانې ملویانې کوي. ښه نو ته اوس د شورا دا فیصله نه مني؟ ګوره الماس خانه په زیات ولور کې ستا ګټه نشته دی، ولې په هغه کور کې د خپلې لور ژوند خرابې؟ وروره یو خبره درته وکړمه چې هغه بې نصیبي ښه بس په دې هکله ما سره نورې خبرې مه کوئ، مغزه مې مه خورئ. په زیاده دې چې نور ما پسې راشي غوږ دې دی ملګري اوا دې اورېدو. عجب ګل پسې ورشي عجب ګل پسې اسانه خبره ده ورته وویوه چې الماس ته ولور پوره که حیا دې د کوره که بس خلاص. څه غریب خو نه دی یو پټی نیم دې خرڅ کړي که نه دومره بې دسته نه یم په زیست و روزګار باندې ښه پوهېږم. زه ورسره دا مرسته کولی شم وروره چې پټی دی ورته به چا بیا خرڅ کړم که نه خپل مې دی وایي منډه ورسره وهم خو ولور ورته یو غیران هم نه پرېږدم. ملګري غوږ دې دی وا دې اورېدو. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ
0 3 10 55 0 2 6 3 10 55